د دې ورو بوختنه ده چې آیا پروژه کې د روجدار د فاره پسترګو کې د سترګو دوايي اچول او دغه رنګي په غوږ کې دوايي اچول د حکم لري. جوابدار عزتمن د مون په 13 مسله کې د دې لپاره یو ضابط او قاعده ذکر کړی و د ډراف او د ستنې په اړه کې. مونږ ویلو چې هر هغه شی چې خېټه ته رسیږي او طاقت ورکوي هغه سره بروجه ماتيږي. نو وسره شي آیا دغه سترګه کې چې کومه دوايي اچول کې قطرې یا په غوګونو کې آیا دا خېټه ته رسیږي که نه رسیږي؟ ټول به وایي چې دا خېټه ته نه رسیږي. نو هر کله چې خېټه ته نه رسیږي نو په دې سره روجه نه خرابېږي نه ماتېږي. نه د کوم ورور چې د سترګو تکلیف وي دوايي پکې اچوي دا اچولی شي په روجه کې، په غوږ کې تکلیف وي دوايي دا اچولی شي. البته دومره ده چې دغه دوايي مرۍ ته رارسېږي، مرۍ ترخه کې ستاسو خیل وي کله کله، هر وخت کې هم نه وي کله کله وي. نو دې ته ورخطایي نه ده کول پکار. وجه دا ده نو ځکه چې دا خو مرۍ ته رارسېږي، دا خو خېټې ته نه رسېږي که نه، دا خو معدې ته نه رسېږي، دا خو صرف مرۍ ته رارسېږي، حلق ته رارسېږي. نو حلق او مرۍ د خېټه کې او معدې کې خدا د اسمان او ځمکې فرق دی. نو کله چې مرۍ ستا راورسېدله نو دا کولی شي دا توکي او کتم نشي بالفرض دا دغه ته نه لیکته شي، معدې ته نه لیکته شي. مونږ په دې اودس کې دا غړغړه چې وکړو خوله ته اوبه واچو، دا اوبه به ته واردو، آیا دا اوبه زمونږ د حلق مرۍ ته نه رسیږي؟ نو دغه سیدام د داسه بات نه کوي. نو دا کوم د اشکال تشویش ور خبره نه ده. فلهذا کله چې تکلیف وي دا اچول شي د شرعن کوم مانع نشته ده. از بالله تعالی التوفیق والله اعلم. هم دغه رنګ رانجه دی بعض خلکو ته اشکال وي، رنجو سره منماتي کې ځکه دام خېټې ته نزي.